سلامونه مرګرو په ایران کې به میشت افغان کډوال کوم چې اغلتزون کې هغوی ته د افغانستان د اوسنی حکومت تخوانه یو پیغام جاری شوی را په هغه پیغام کې هغوی هغه افغانانو ته ویلي کوم چې التزون کوي چې تاسو دغه یو څو احتیاطي تدابیر چې دي نه به کار واخلئ تر څو پورې ستاسو ژوند چې د هغه خوندي شي. تاسو ته معلومه چې د ایران او د اسرایلو په خپلو کې یو جنگ روان ده، په یو ول باندې غټې غټې مزایلې ورولي. په داسې حالاتو کې د افغانستان اوسنی حکومت الته مشته افغانانو ته دغه یو پیغام جاری کړی ده چې تاسو کله هم داسې یو غونډې ته یا داسې یو ځای ته مه ورځئ چې هلته د ایران فوج یا د ایران سیاسي خلک وي، داسې کوم جلوس یا جلسه وي چې په هغې کې د ایران سیاسي خلک وي هغې ته هم مه ورځئ، یا داسې آبادیانې چې هلته کې د ایران فوجیان اوسیږي تاسو هغه ځایونو ته جوخ مه ورځئ، ځکه چې د اسرایلو د خوا نه د ایران هغه ځایونه ټارګېټ کېږي کوم کې چې د ایران سیاسي خلک وي، غټ غټ کسان وي، یا د ایران فوجیان په کوم ځای کې پراته وي هغه ځایونه د اسرایلو د خوا نه ټارګېټ کېږي. ایران د خوا نه هم د اسرایلو هغه ځایونه ټارګېټ کېږي په کوم ځای کې چې د اسرایلو غټ غټ کسان او سیاسي خلک او فوجیان وي هغه ځایونه ایران هم ټارګېټ کوي. اوس په دې وروستیو کې یو خبري پاڼه ما کتله چې په هغې کې دا خبر هم راغلی و چې روس خپل ټول ډیپلوماټان چې دي هغه د ایران نه وویستل او خپله کنسلخانې چې ده یا کومه سفارت یې چې ده هغې بند کړو. چې روس دغه یو اقدام واخیستو نو کیدای شي چې په راتلونکي وخت کې دغه جګړه چې ده دا نوره هم سخته شي، ځکه چې ایران هم د مذاکراتو نه انکار کړی ده. هغوی قطر او عمان ته وویل چې د جنګ په حالت کې موږ هیڅکله له اسرایلو سره مذاکرات نه کوو، چې د جنگ په حالت کې موږ هیڅکله د اسرایلو سره مذاکرات نه کوو، که جنګ ودرېدو هغې نه بعد به بیا موږ ګورو. نو دغسې حالاتو کې د افغانستان اوسنی حکومت چې د هلته کې میشت افغان کډوالو فکر ورسره ده، نو هغوی ته دغه پیغام جاری کړی چې تاسو دغه احتیاطي تدابیر چې کوم ده دغه عملي کوي او دغه رنګ کې غونډو یا دغه رنګ کې ځایونو ته د تللو نه ډډه وکړي تر څو پورې ستاسو ژوند چې د هغه خوندي شي. دا ویډیو چې څومره هم شیر کولی شئ مخکې شیر کړئ چې ایران کې څومره هم افغان کډوال دي هغه ټولو ته دا ویډیو ورسیږي او هغوی خپل ژوند چې ده هغه د خطر سره مخ نه کړي.